MRD والا اعلان کړو چې فلسطینیانو د پاره به دعا کوي. حکومت هم ورپسې بیګا اعلان وکړو چې مونږ هم نن یوم یکجهتي مناوو، فلسطینیانو سره همدردي او دعا ورته کوي. زه د هغه همدرده په حق کې قطعا نه یم چې چرته زما لاس رسی او زور رسی او زه زور او لاس او نه رسوم او درته ویم چې زما همدردي در سره ده. حکومتونه دا ویل چې زما همدردي فلسطین سره ده او زما همدردي عربو سره ده. زه د داسې الفاظو منلو ته قطعا تیار نه یم، نه د دې په حق کې. یو سړی زما په مخ کې سیند ته وغورځېد او زه د سیند په غاړه ولاړ یم، زما دا وس شته چې زه هغه له لاس ورکم او دی د ډوبېدو نه بچ کم، او زه په غاړه ولاړ یم لاس نه ورکوم او هغه ته ویم چې زما همدردي در سره ده، زما همدردي در سره ده. په داسې همدردۍ دې زما لعنتي چې ما لاس ورکولی شو د ډوبېدو نه مې دی بچ کولی شو، ما درته ووایي چې زما همدردي در سره ده. دا کوم شرافت او دا کوم سړیتوب دی؟ نو حکومتونه به اعلان کول چې زما همدردي فلسطین سره ده، دا د شرم او قابل صد شرم باعث دا مزغق هغه مزکه خیز الفاظ دي چې زما همدردي فلسطین سره ده. یعنی هلته د عربو بچی کباب کیږي لګیا دی، تیکه کیږي لګیا دی، د هغې غوښې په بمونو کې اسمان سره خبرې کوي او زه دې ځای نه وایم چې زما همدردي در سره ده او درځمه ځکه نه چې امریکا به خفه شي، ځکه چې امریکا خو نن زمونږ رزاق دی، زمونږ د عزت او د ذلت او د رزق او د خوراک او د معاش ټول مالک چې دی هغه صرف او صرف امریکا ده. د خدای دې خفه شي، رسول دې خفه شي، د خدای دې ټوله تباه شي، خو امریکا دې نه خفه شي. زما عزیزانو، امریکا څه یو ذلیل او سپی ملک دی. ایران ته وګوره، یو خمینی دې غولې امریکې له په خوله کې ورکړه، 3 میاشتې ولا سړي د سپو غوندې ولغړول په ایران کې او بیا ټول شرطونه یې پرې ومنل او د سپو غوندې ولا سړي ورکړه. خیال م راغی چې مونږ به کله پورې د کافرو پیچ کوو، چاپلوسیانې به کوو چې خدای دې ټوله خفه شي، خو چې امریکا مونږ نه خفه نه شي، ځکه چې د اسرائیلو شاته خو امریکا ده. اسرائیل خو چتکری امریکی دی. اسرائیل دې څه شی د یو ورځې د جواب نه دی که دا رزیل ملک د هغې په شا باندې ولاړ نه. دا دی خو بل رزیل چې دی وایي په ټلیفون یې خبرې وکړې او دا دی درلم او دا دی در روانم، د دې حرامیانو دواړو کې یوه سلا ده، مسلمانانو د تباهۍ اسباب جوړ کړي دي. مسلمان د عیاشۍ په خوب وده دی خبر کافرو کم حد ته ځان رسولی دی. تا ځان سره جخت ملک هندوستان وګوره، ایټمې او هایډروجن بمې جوړې کړي دي، بحري جهازونه هوایي جهازونه خپل جوړوي. ته دلته ناست یې پیکوړې خرڅوه، دغه داسې ورته هلته لاړې افتتاح کر دیا، هلته لاړې افتتاح کر دیا، کینچي ده تارونه پرې کول دي، د بایسکوپ افتتاح وکړه او د ټیوبویل افتتاح وکړه. مونږ چې دغه کوڅه ډبتوب پسې ګرځو، مقابل کې دنیا اسمان سره خبرې کوي. تا سره جخت آزاد شوی ملک، تا نه رستو آزاد شوی ملک چین وګوره چې نن امریکا او روس ته یادېږي. ستا 15 کاله وشو، تر اوسه پورې دی یو خر چرته جوړ کړی نه دی، په پردو غلو ټیزونه اچوي. امریکا او جاپان چې څه جوړ کړي، اوس میټیریل راځي د
جیپونو د جاپان نه او د کم ځای نه کراچۍ کې دوی خالی پیچونه په کس کې دا پاکستان جوړ دی. هغه چې څوک جیپونه جوړي او جهازونه جوړي کافر دي، مسلمانان نه دي. ما تیره جمعه تاسو ته ویلیو چې ما د بار ملک د مسلمانانو حال مکتو، د دې کل هم دولتونه او پیسې چې دي سوا د عیاشین او لوفرین په بل شي نه خرڅ. پکار دی چې د مسلمان ملک 1 روپیا مدن راغې 1 روپیا په 1 روپیا کې یو نه باندې د زه گزاره وکم او 15 سنې د ملک په دفاع خرچ کړم. ستا د ملک دفاع ټینکونه توپې اندرون کې د تا ځان داسې جوړ کړی چې دنیا کې ستا د طاقت مقابله څوک نشي. نو زما عزیزانو مونږه دفاعي قوت چې دی هغه هیڅ نشته. مسلمان ملکونو ته دا پکار دي چې فلسطین سره همدردي څه معنا او همدردي څه ته وایي؟ همدردي نه ټول پې راټول شي، ټول پې راټول شي او یو قیامت پې جوړ کړي. هر څه چې کېږي یا به کېږي. روکې کا د بېغیرتۍ د 100 کالو ژوند نه د غیرت یوه ورځې مرګ بهتر. که بېغیرته قوم 2 لکه کاله ژوندی نو په بېغیرته قوم څه؟ د غیرت یوه ورځې مرګ چې دی هغه ته کروڑها درجې بهتر، کروڑها درجې. یاسر عرفات نه چا تپوس زمونږ د ملک بعض خلق دی یاسر عرفات وی سوشلیزم دی او څوک وی سوشلیست دی، څوک وی پلانه که خدای ته د خدای خاطر وکړي ظالمان. یاسر عرفات نه تپوس وشو چې واده دې کړی دی؟ هغه بالکل چا سره وی ما واده فلسطین سره کړی دی، فلسطین سره می واده کړی دی، ان شاء الله په دې واده به ځان قربانو. دا ډېر لوی د درد الفاظ. فلسطین دا هغه ملک دی چې ما دې ملک سره واده کړی، ښځه زه څه دا ملک سره ما واده کړی او ځان به پې ستی کوم او ځان به پې قربانو. عزیزانو په ملک چې د چا ځان ستی او قربان نشي په بل څه شي به سړی ځان ستی کوي او ځان به قربانوي. ملک نه عزیز شی دنیا کې دی څه شي. بیا خبره ده چې موږ ملک کې اوسېږو، دا ملک په چایو خرڅېږي، دا ملک په یو وخت روټۍ خرڅېږي، دا ملک په 2 پیسې دا ملک په ټیپرو او په مولو خرڅ شوی. قسم په خدای ټیپر به ګران ویل به یا الله روس راولې ټیپر ګران. دا هغه بېغیرت خلق دی او بېغیرت قوم دی چې دوی د ملک ته روس په ټیپرو راوست. سږ کال روژه کې خو ښه باټینګن ماټینګن دغه اوس څوک غږ نه کوي، یعنی چې باټینګن ارزان وي نو روس نه راولئ او که ګران وی نو روس هم یقیني راوست. نو یعنې روس په کونه کې باټینګن ته تویږي چې دلته به راشي نو د هغې نه به باټینګن خورئ تاسو. دا اوس عقل دا سړیتوب دی. نو سږ کال خدای مهرباني وه باټینګن ماټینګن ما خیال دی چې 100 روپۍ سیر پرونو نو خبر نه یم چې نن نور مرزان شو وګور پوه شو جي. نو دا ملک داسې عجیبه دی چې دوی په باټینګنو ټیپرو مولو باندې دا ملک خلکو له ورکړی. خدای غر کې خو چې باټینګن ارزان داسې به نه وی به ای الله زه دې تباه شمه، زما کور دې وران شي، زما بچی دې قربان شي، خود ملک او د اسلام کور دې آباد وي. هر مسلمان کې دا احساس پکار. ملک وي نو اسلام به وي، ملک نه اسلام بچرته. ته دغه تلار شي هندوستان ته تا پلار هلته د اسلام نوم اخیستی شي، ته روس تلار شي امریکې تلار شي هلته ته اسلام ملک وي
نو اسلام بچ ملک نہیں نو اسلام بچا نو تب چی یا اللہ زد قربان شم زما کور دی قربان شی خود ملک او د اسلام کور دی آباد نن دی قوم دا ملک پارشی خرس کرے پارشی دی قوم دا ملک دا تباہی دا پارا پیس صرفہ نہ دکر بہرحال عزیزانو فلسطین یو ملک دے دا فلسطینیانو زان بکے مشی دا خپل ملک دا زمکی دا پاسا لیکن ملک بنپری دا زان بے کے مش ملک بنپری لکا کابل تاسو گو رہی زان کے مکئی کابلیان لگیا دی لیکن دا ملک زمکا بروس تا نپری دی انشاءاللہ دا با عمر لروس لدرد سروی اوے خود دنیا تا چی یو سو کسا مسلمانانم تم را عظیم طاقت رئی سارولش ابل اور از منگ سرائی طالب دے غی او بم روڑے دا دی روس دی رزالت تا ہو گو رئی تاسو چا خبر یی اللہ دی آغا ورز نراولی که دا خبیسان پا دی تورخم راواوڑے دا او دا پتنگانی در تدل تا پریخوی او چو پکی والو تا زبستاسو تیزون او گو رئی چی تم را چوئی ما تا دا پاکستانیانو ایمان معلوم دے دا سن 65 پا جنگ چرتا لاشم پا دے سرک بگڑے دا چی پاس نا با دا شلنگ کی دا کنا چرتا لاشم سنڈ آگان بودا سے چرتا لاشم پا بیانائی که با بیا سملاستو ما تستاسو ایمان معلوم دے دا خلقو جگری دی چاور تا پرات دی بم روڑے دے دو ٹکڑے خالص دا معشومانو د لوگو چرگ نہیں پیجا نہیں کا اختر کے بیالی دا غولا بمبیرولا چرگانو چرگ پشان بم دے پاس پہ نرے گندے میخکے لگے دلے بس خوچے لاس ورڑے امیخلا با دی قدرتی طور پا خپلا گوتا ورچے چا غلام بش ثابت سڑے بوالو زی او کل بل دم را دے دم دا وڑو کی یعنی دا معشومانو دا لو باغا چرک چی دا شیر آیو علوتے دے اگا علوتے اگا چی او گورے حیران بش چی اگا علوتی نا کم ذرات علوتی دی او بیا دا ستنو غندے دا سڑی زیگر سورے کن دا دوارا بمون آگا طالب را تو خدو چا کم ندے مس شوے دے یعنی غل شوے دے مال زرے اخوا کا ظالم مچر تغڑز نہیں ویلنا ما دیر پکانو وشتا مال پٹی کا بیڑا دے غر کر تاسو پوئی شوئی صرفہ ندا کرے دا معشومانو غن چرگانو کے او پتنگانے دا بم پا شکل کے بمون دی او دا پتنگانو پا شکل کے پاس جازونو نرا غرزولی دی چه دا معشومان روالی چه دلو بوشه دا معشومان با پیالوزی کلوی رالی آبا پیالوزی پا ہیلیکاپٹر باندے پا کابل دا شندی لگیا روس پا دیم صرفانه دا کری مسلمان سر یعنی دا پتنگانو پا شکل کتاب تا بم را غرزولے چه دا دلو بوشه دے گو رہے او تا چرالے پیالوزی دا دمر زلیل ملکون دی خدا تاو گو رہی اصل اسلام زان کے پیدا کئی اصل اسلام قرآن نن سور لسوا کال مخ کی ویلی دی سور لسوا کال مخ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مومنین تاسو مغم جن کے گئی تاسو با اعلاو سربالائی پٹولا دنیا باندے پدے شرط کا تاسو مومنان ان شرطیہ اور سردید پارل ان کنتم مومنین پدے شرط کا تاسو مومنان یہی تاسو مقابلہ بھئی چک نشو تاسو آغا مسلمانان نہیں چه کفارم د جزیره د عربو نویستیو تاسو آغا مسلمانان نہیں چه سلویخت میل مربع کے بیت اللہ تا ننم کافر نشیتلے کلوی نلوی سڑے ولی نہیں تاسو آغا نہیں چه د جزیره عربو نا رسول اللہ حکم کرے چه یہود و نسوارا ٹولو باسی آغا یہود و نسوارا نن دا عربو پسینہ باندے اور بلئی تا دل تناستے سو کوئی دا پلانے دی سو بھئی اور سچی دی دا رسول اللہ قوم دے دی وقت کے دے اسلام دا نوم او دی یہود دا نوم جگڑا دا
دی وخت کې به ته ځان نه د ملا دو پیازه زوی نه جوړې چې هغه عمل داسې دی دا خبرې پرېږده سوال دی د مسلمان او د یهود آیا د مسلمان فلسطینی مسلمان عرب مسلمان په مقابله کې یهود دی چې د هغې سپورټر امریکا ده تا ته به حیثیتي مسلمان څه عقیده پکار خبره ده عزیزانو دا داسې جال دی که دغه جال کې یهود کامیاب شو ته په پاکستان کې هم ته په آرام نشې کېناست تا څه خیال ته به دلته په آرام ته کې دغه جال کې ستا په دې جال کې چې روس کامیاب شو ته به په پاکستان کې ته په آرام کې ستا اندرا ګاندھی چې خدای د خپلو قهرونو نه چرته په امان کې کړه ته به په پاکستان کې په آرام کې تاسو څه خیال الکفر كلهم ملت واحده کفر ټول یو دین دی یو مذهب دی کفر چرې د اسلام دوست کې دی نه یا خو بداوی چې زه مسلمان نیم بیا عرب بګته چې کې کوا که د مسلمان نوم په ځان خپل غواړي او ځان ته مسلمان ویل غواړي کافر چرې ستا دوست کې دی الله دې د خپل مرضیاتو توفیق راکړي باقی مونږه یک جهتی قصو قائل نه یو مونږ د دې قائل یو چې د چا زور ال ترسي او هغه دا وایي چې زما همدردي ور سره ده داسې ملک له قوم له دوکې ورکولو خبره ده داسې حقیقت نه ده زمونږ صدر پاکستان کدا وایي چې زما همدردي بل اور اخبار کیوں چې ہمارے صدر مملکت جو ہے لمحہ بلمحہ اپنے آپ کو باخبر رکھے ہوئے ہیں دیٹی کی پوش ہوئی کنا روجہ دا که یو روجہ نیمه پکې بل راتله اسی منځ به کوو الله کنه تاسو په خبره پوهېږئ او نه م زه پوهولی د یو ته مې وویل پوه شوې سر یې وخوځولو چې نه